انما اشکو بثي وحزني الى الله. د واده د پاره مجرب ترین عمل دی. چا چې هم واده نه کیږي او دغه عمل وکي، تمام رکاوټ به ختم شي، تمام بندشونه به ختم شي او واده به زر تر زر وشي. دغه وظیفې طریقې کار داسې دی چې د سحر منځ نه وروستو، د ماسپښین منځ نه وروستو، د مازدیګر منځ نه وروستو، د ماښام منځ نه وروستو، یعنې د دغه څلورو منځونو نه وروستو به دغه الفاظ انما اشکو بثي وحزني الى الله دا 33 مرتبه، یعنې 33 ځلې به ویلی شي. او کله چې د ماسخوتن مونځ وکړي د دې نه وروسته به دا 333 یعنې 333 مرتبه به ویلی شي. په اول او اخر کې به د دې اووه ځلې درود شریف ویلی شي. او ځان دپاره به دعا کوي چې خدای پاک جل شانه زما د واده دپاره تمام اسباب برابر کړي او څومره رکاوټ وي دغه تمامې ختم شي. دغه عمل د 41 ځلې یعنې 41 ورځې جاري وساتي. انشاءالله العزیز زر تر زره به واده وشي او تمام رکاوټې به ختم شي. دغه وظیفه بل مسلمان سره هم شیر کا چې هغه ته نفع او فایده ورسیږي او ستاسو ټول ما سره صاحب کې پوره برخه نصیب شي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.